أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. دی آیت مبارکه کی دا اهل کتاب مزید قباحت یولسم نمبر قباحت ذکر کئی. فرمائی وَإِذْ او یاد کا آغا وقت اخذ اللہ چی اغسطی و اللہ تعالی میثاقا مضبوط وعده النبیین د نبیانونا د تیر شوی پیغمبرانونا. فرمائی چې څومره پیغمبران چې راغلي دي نو هر پیغمبر ته دا وحی شوی ده چې کستا په زمانه کې نبی آخر الزمان راغی نو تب په هغه باندې ایمان راوړي او د هغه مدد بکې. دا وحی ټولو پیغمبرانو ته مستقل طور باندې شوی ده او داغونه دا وعده اغستلی شوی ده او وعده خو د پیغمبرانو اغستی شوی ده او مراد پدې کې امت ته د دغه پیغمبرانو چې تاسو خپل امت ته دا وایي استاسو په زمانه کې نبی آخر الزمان راغی تاسو به په هغه ایمان هم راوړئ او د هغه مرسته به هم کوئ. او هر پیغمبر خپل امت ته دا ویلي هم دي او هر امت د نبی آخر الزمان انتظار کړی دی او خاص طور باندې یهود او نصرانیان دوی هو په هر دعا کې د نبی آخر الزمان وسیله باندې دعا غوښتله او د نبی آخر الزمان په وسیله باندې به په جنگ کې د الله تعالی نه فتح غوښتله او د کافرانو سره به دوی د جنگ په دوران کې دا وی که نبی آخر الزمان راغی نو مونږ ته به الله تعالی په تاسو باندې غلبه راکوي بری به راکوي. نو دا د پیغمبرانو نه وعده اخیستلی شوې ده خو مراد ترې د هغوی امتیان دي. نو که دغه یعنی پیغمبران خو به خود دا منله لیکن مقصد دا و چې ستاسو خپل امت ته دا ووایي نو کیدی شي چې د نبی آخر زمان په وخت کې بیا ستاسو د امت افراد یي نو چې هغوی بیا په دې نبی آخر زمان باندې ایمان راوړي او د هغه مرسته وکړي. لکه څنګه چې د نبی علیه السلام په زمانه کې یهود نصرانیان او سابعین دا د زبور پیروکارو دا درې واړه هغه امتونه وو لیکن دوی په دغه میثاق باندې عمل ونه کړلو. دا د دوی قباحت دی. نو فرمایي وَإِذْ او یاد کا وخت اخذ الله چې اغستی و الله تعالی میثاق النبیین مضبوطه وعده د پیغمبرانو نه لما خامخا هغه آتیتکم چې ما تاسو ته درکړی دی من کتابین د کتاب نه و حکمت
او د حکمت نه د نبوت نه ثم جاءکم بیا راغی تاسو ته رسول پیغمبر مصدق چې رښتیا ګڼونکی لما هغه کتاب لره معکم چې ستاسو سره دی لتؤمنن نو خامخا تاسو به ایمان راوړی به په دغه پیغمبر باندې ولتنصرنه او خامخا مرسته به کوئ دغه سره مدد به دغه کوئ په غزاګانو کې او په جهادونو کې قال نوی الله تعالی اقررتم ایا تاسو اقرار کړی دی واخذتم او اغست د تاسو علی ذالکم پدی وعده باندې اسری وعده زما پدی باندې تاسو اقرار کړی دی قالو نو دوی اقررنا اقرار کړی دی مونږه قال نوی الله تعالی فاشهدو نو تاسو گواشه الله تعالی دغه پیغمبران ته وی یا پرشتو ته وی وانا معکم من الشاهدین او زوم ستاسو سره د گواهانو نه یم په دې خبره باندې فمن تولى بعد ذلك نو څوک چې واوړي د لورستو د دینه دونه مضبوطه وعده دا د پیغمبران ناغستلی شي ده هر پیغمبر خپل قوم ته د دې تذکره کړې ده او هر قوم د نبی آخر زمان ډیر په شوق سره انتظار کړی دی یهودو او نصرانیانو صابینو ټولو د نبی آخر زمان هغه انتظار کړی دی تر دې پورې چې د دې د هندوانو دا کتاب چې دی په دې کې د نبی علیه السلام طرف ته اشارات هغه موندلی کېږي نو فرمایي چې چا چې مخ واړو د دې پیغمبر نه وروسته د دې مضبوطې وعدې نه فاولئک هم الفاسقون نو دغه خلک خو بیا ښکاره فاسقان او نافرمان دي نو چې دا نافرمانه شو نو د دې نه تاسو معیار حق مه جوړوئ چې باید دوی د نبی د دې پیغمبر نه انکار وکړو نو شاید چې دا پیغمبر صحیح نه داسې نه ده دا خو واضح فاسقان شو د دوی تقلید مه کوئ افغیر دین الله آیا بغیر د دین د الله نه یبغون دوی لټئ فرمایي چې د الله تعالی دین خو دغه دی چې د آدم علیه السلام نه را روان دی او نبی آخر زمان ته راورسید نو دوی چې په دې نبی آخر زمان ایمان نه راوړي نو دوی د الله د دین نه علاوه بل دین لټول غواړي ولهو او خاص دلر الله تعالی لره اسلم غاړه خودی دا من هغه چا فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي طوعا په خوښه وکرهن او په زبردستی سره فرمایي چې که تاسو د الله تعالی د دین نه مخ اړوئ تاسو خو خامخا خپل تاوان کوئ ځکه د الله تعالی د دین نه څوک مخ اړولی شي نه یو مسلمانان دي نو هغوی په خوښه باندې د الله تعالی تابعداري کوي یو کافران دي نو هغوی که د الله تعالی تابعداري ظاهري طور باندې په خوښه نه کوي نو په زبردستی سره خو کوي یعنی د هغوی بیماریدل وږی کېدل او تکلیف رسیدل او د خپل خېټې د پار چې کم منډې تړلې وهي د خپل بال بچ د پاره کم منډې تړلې وهي
دا ټول چې کوم دی نو د الله تعالی په دین کې راځي یا د هغوی سوري هغه په سحر کې هغه مشرق طرف ته سجده کوي او د ماسپښین نه پس مغرب طرف ته الله ته سجده کړې ده نو دا اگر چې په خوښه سره دوی تابعداري نه کوي په زبردستۍ سره تابعداري کوي او فرمایي چې لکه څنګه چې د خانه کعبې نه چاپیره مونږ طواف کوو نو دا عبادت دی نو دغه شان دی دا پوره دنیا چې دا چورلی نو دا هم په دې کې مسلمان هم چورلی او کافر پکې هم چورلی دا خود به خود دا پوره دنیا چې چورلی دا د الله تعالی هغه عبادت کوي یسبحون لامبو وهي چورلی نو دا لامبو وهل چورلیدل دا څنګه چې مونږه په بیت الله شریف کې چورلو دا یو عبادت دی دغه شانتي دا دنیا چورلی او دغه شانتي بیا پوره نظام شمسی چې دی هغه هم چورلی او فرمایي چې پوره کهکشا چې دی دا چورلی او د دې هر شي دا چورلیدل چې دا هر شی چورلی دغه ته عبادت ویل کیږي لکه یو سړی پکې منی او کنه منی په دې چورلیدلو کې خوار سړی چورلی نو فرمایي چې داغه د پاره یعنی الله تعالی نظام ته غاړه خودي د من هغه چا فی السماوات چې په اسمانو کې دي دغه ټول سیارات والارض او که په ځمکه کې دي طوعا په خوښه سره وکرهن او په زبردستۍ سره شپه شوله دا شپه الله تعالی راوستله دا په مسلمانو هم شپه ده او په کافرو هم شپه ده دا مسلمان چې دی نو دا د پاره هم ده شپه ده او د کافر د پاره هم ده نو د الله تعالی تابعداري الله تعالی ته خو هر چا غاړې ښودې ده چا په خوښه او چا په ناخوښه و الیه یرجعون او هغه طرف ته ګرځولی شي یعنی د هر چا د مرګ نه پس الله تعالی ته مخامخ کېدل دي وَإِذْ او یاد که هغه وخت اخذ الله چې واغستل الله تعالی میثاق النبیین مضبوطه وعده د نبیانو نه لما خامخا هغه آتیتکم چې ما درکړي تاسو ته من الکتاب د کتاب نه و حکمت او د حکمت نه ثم جاءکم بیا راشي تاسو ته رسول پیغمبر مصدق چې رښتیا ګړونکی لما هغه کتاب لره معکم چې تاسو سره دی لتؤمنن نو خامخا تاسو په ایمان راوړئ به په د سره ولتنصرن خامخا مرسته به کوئ ده قال وی ده اقررتم آیا تاسو اقرار کړی دی واخذتم او اغستې د تاسو علی ذلکم په دې باندې اسری وعده زما قالو وی دوی اقررنا اقرار کړی دی مونږه قال وی الله تعالی فاشهدوا نو گواه شئ وانا او زه چې معکم ستاسو سره من الشاهدین د گواهان نیمه فمن نو هغه څوک توله چې وګرځېدلو مخې واړولو بعد ذلک وروسته د دینه فاولئک هم الفاسقون نو دا ښکاره نافرمانه دي افغیر دین الله آیا بغیر د دین د الله نه یبغون دوی لټی بل دین وله او داغه د پاره اسلمه غاړې خودي ده من هغه چا فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او ځمکه کې دي طوعا په خوښه وکرهن او په زبردستۍ سره و الیه او دته یرجعون ګرځولی شي
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.